د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د نن ساعت تازه او مهمو خبرونو ته. نن دوشنبه د مرغوم یاد جدید څلورمه د ډیسمبر میاشتې 15 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان لیکوال زرغون شاه شینواری وایي د افغانستان عیني شرایط او واقعیتونه له هغو سره ډېر توپیر لري چې په بهر کې خلک له رسنیو څخه اوري. تادامي چې یاماموتو وایي له نړۍ سره د اسلامي امارات د اړیکو عادي کېدل د ټولو په ګټه دی او جاپان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. او د پاکستان پولیسو 290 بلوڅ فعالان خوشي کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان لیکوال زرغون شاه شینواری وایي د افغانستان عیني شرایط او واقعیتونه له هغې سره ډېر توپیر لري چې په بهر کې خلک له رسنیو څخه اوري. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون له بهر میشت افغان لیکوال ژورنالیست او سیاستوال زرغون شاه شینواری سره ولیدل. په دې لیدنه کې شینواری افغانستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې د امن ټغر خپور شوی او د غصب فساد زورواکي انډیوالي لمن ټوله شوې ده. هغه ویل دوی په بهر کې یو شمېر نورو میشتو افغان متخصصینو لیکوالانو او پوهانو په ملتیا هڅه کوي له اسلامي امارت سره د بهر میشتو افغانانو او هیوادونو د تعامل اړیکو او همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان عیني شرایط او واقعیتونه له هغو سره ډېر توپیر لري چې په بهرني هیوادونو کې خلک له ټولنیزو شبکو او رسنیو څخه اوري. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر زرغون شاه شینواری او دغو ملګرو ته د قرارداد ترڅنګ وویل چې اسلامي امارات د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د پوهانو لیکوالانو او متخصصینو د نظرونو وړاندیزونو هرکلی کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې په تېرو 2 کلونو کې د پاړ بنسټیز کارونه او پرمختګونه شوي او د اقتصادي پیاوړتیا او رفع لپاره هم کار روان دی. تادامي چې یاماموتو وایي له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو عادي کېدل د ټولو په ګټه دی او جاپان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون په کابل کې د جاپان سفیر د جاپان د ساسکاوي سولې بنسټ پلاوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پخواني استازي تادامي چې یاماموتو سره وکتل. حنفي په دغه کتنه کې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د جاپان د مرستو همکاري پر ځانګړي ډول د ډاکټر تیستو ناکامورا د خدمتونو او کړنو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازی تادامي چې یاماموتو په خپلو خبرو کې ویل چې له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو عادي کېدل د افغانستان او نړۍ په ګټه دی او جاپان چمتو دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ورپسې د جاپان د ساسکاوي سولې بنسټ رئیس اتوشي سونامي په دغه کتنه کې ویل چې په افغانستان کې د سرتاسري امنیت ټینګښت د دې لامل شوی تر څو د یاد بنسټ په افغانستان کې د روغتیا پوهنې کرنې او اوبو لګولو او نورو برخو کې خپل فعالیتونه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت سرپرست ویل چې جاپان له افغانستان سره له 58 میلیونو ډالر څخه زیات مرسته کړې او د خوراکي توکو او راستنېدونکو کډوالو په برخه کې به هم مرسته وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په دغه کتنه کې ویل چې د اسلامي امارات د عمومي بخښنې له امله الله هغې چې له مجاهدینو سره په مخامخ جګړه کې وو ورته بخښنه شوې او په هیواد کې ازادانه ژوند کوي.
درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم یو بهرنی خبر. د پاکستان پولیسو 290 بلوچ فعالان خوشي کړل. د پاکستان پولیسو نن 290 توقیف شوي بلوچستان فعالان خوشي کړل. دغه فعالان 13 اونۍ اسلام آباد کې هغه محل نیول شوي چې غوښتل د پولیسو لخوا د تم شوي او وژل شوي بلوچستان د عدالت لپاره اعتراض وکړي. دغه اعتراض کوونکو د بلوچستان تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لارین وکړ، خو اسلام آباد ته په رسېدو پورې پولیسو زور زیاتی وکړ او دې ته وپرکې کړل. اسوسییټ پریس خبري اژانس لیکلي اعتراض کوونکي تر ډېرې مېرمنې وې چې دا اعتراض پر مهال د 7 تر 12 کلونو پورې ماشومان هم ورسره ول. بلوچ اعتراض کوونکو ادعا کوي چې د پاکستان پولیسو زرګونه بلوچستان وژلي یا یې تریتم کړي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوچستانو د وژلو تایید نه کوي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب اندمرول. تر بیا ښه وخت، لوی الله مو مل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.